لوی څښتن تعالی په نامه سلامونه ګرانو زده کوونکو په دې هیله سي ټول روغ رمټ او د صحت جامه مو پر تن وي. موږ او تاسې په تېره ویډیو کې راغلو او هیواد پالنه نه عصبیت مو ولوستل دا چې هیواد پالنه ښه ده که تعصب په دې هکله مو پوره بحث وکړ. اسلام، مسلمانان یا هم د هیواد خلک په یوه ټولنه کې د هغې ټولنې خلک څه ته هڅوي او هیواد پالنه ښه ده که تعصب او نژاد پرستۍ. نو په دې هکله مو په تېره ویډیو کې پوره معلومات ولوستل او زده مو کړه. چاته پوښتنه پیدا کېږي کولی سي له موږ سره په کومنټ کې شریکه کړي. نن راځو او پیاوړی شخص یا هم پیاوړی کس چې د انګلیسانو په وړاندې سخت دښمن و او د هغوی لوی دښمن و، د هغه په اړه باندې غواړو چې خبرې وکړو. موږ او تاسې د دې شخص یا هم د دې پیاوړي کس په هکله په تېرو ویډیوګانو کې څه ناڅه خبرې کړي دي او نوم مو اورېدلی ده. تاسې یې انځور هم ګورئ چې نوم یې دی غازي میربچه خان کهدامني. غازي میربچه خان کهدامني اصلي نوم میر بهاءالدین دی، د پلار نوم یې میر درویش خان دی. په 1204 یا هم په 1204 لمریز کال په میربچه کوټ کې د بابا قشقار په کلي کې زیږېدلی دی. د نیکو اخلاقو خاوند انسان دی او له خلکو او ولس سره یې چال او چلند ډېر خوږ و او ډېر په نرمي سره له خلکو سره یې چلند کول یا یې رفتار کول. د بېوزلو کسانو خواخوږی و، همدرد یې و. همداسې د کلي اوسېدونکو له ډېرې مینې او ډېرې مهرباني څخه ده ته میربچه خان ویل، یعنې دی په میربچه خان باندې مشهور و. لومړنۍ زده کړې د کهدامني هماغه د سیمې زده کړې وې چې په خپله سیمه کې یې زده کړې کړې وې له تکړه استادانو څخه او غیر رسمي مدرسې ده ته ډېره زیاته ګټه ورسوله چې هماغه غیر رسمي مدرسو کې ته ډېره زیاته هماغه زده کړه سرته ورسوله. کله چې انګلیسي پوځونه په شیرپور کې راځي او دلته جګړه کوي نو دلته په دې برخه کې میربچه خان له خپلو داوطلبو مجاهدینو سره یو ځای کېږي، یو لاس کېږي او د دوی په لیکه کې درېږي. میربچه خان چې و د انګلیسانو ومو ویل څه و، سرسخته دښمن و او په هر ځای کې چې به خبر شو چې د انګلیسانو جګړه ده هلته به یې ځان وررسوه او په وړاندې به یې په ډېره مېړانه جګړه کوله. په همدې ترتیب سره میربچه خان کهدامني د دې لپاره چې هغه کسان راټول کړي یا هم د انګلیس په وړاندې حمله وکړي یا هم ودرېږي، پاڅون وکړي، نو په دې برخه کې یې هغو ځایونو څخه چې امیران راټول کړ یا هغه مشران یې راټول کړل هغه له کابل، غزني، میدان وردګ، کهدامن او کوهستان څخه اوس له دې ځایونو څخه یې پوځي افسرانو سره اړیکه ټینګه کړله چې په دوی کې محمد کریم خان، غلام حیدر خان، میر غلام قادر، ملا دین محمد چې هماغه په ملا مشک عالم باندې مشهور دی، ملا عبدالغفار خان، غلام حیدر څرخي، محمد حسن خان او په سلګونو مجاهدین سره لاسونه یو کړ او د یرغلګرو په وړاندې یې پاڅون ته پیل وکړ او پاڅون یې وکړ. په دې ترتیب سره کله چې د افغان او انګلیس دویمه جګړه راځي، په دویمه جګړه کې سره له دې چې شاه زلمیان و په لسګونو تنه مېرمنې هم په دې جګړې کې وې چې موږ او تاسې په دې برخه کې هم خبرې کړې وې چې دغو مېرمنو کې له خپلو وروڼو سره یو ځای دوی ملا وتړله او خپلو وروڼو ته به یې ډوډۍ، اوبه او کارتوس وروړه او په جهاد کې فعال او ستره ونډه هم اخیستې ده. میربچه خان یو پیاوړی انسان و او په ښه تدبیر سره لارښوونې او زړورتیا سره یې وکولی سو چې د هیواد پیاوړي مجاهدین، د ازادي مبارزین خپلې شاوخوا ته راټول کړي. یعنې هر څوک نشي کولی چې دغه خلک د ځان په طرف سره راټول کړي، بلکې څه کوي هغه کسان دا کار کولی شي چې دوی د ښه تدبیر، لارښوونې او زړورتیا خاوندان واوسي او په همدې ترتیب سره دا چې د ښه تدبیر درلود، لارښوونې یې کوي، نو دښمن ونه شو کولی سره له دې چې ډېرې عصري او پرمختللې
جګړه ییزې وسلې یې درلودلې، وسایل یې درلودل، بیا یې هم څه شی وخوړه، ماتې یې وخوړه او ویې نه شو کولی چې د افغان ولس په وړاندې ودرېږي. موږ او تاسې څه دنده لرو او د افغانستان ولس د دوی په وړاندې باید څه کار سرته ورسوي. افغانستان ویاړلی ولس په دې ملي اتلانو باندې ویاړي او په دې نومیالیو باندې هم ویاړي. هغوی د دوی اتلوالي چې د ژوند ډیوې یې بلي، یعنې دغه کسان چې تیر شوي دي، زموږ نیکونه پلرونه، دغسې مشهور اتلان، دوی چې تیر شوي دي، د دوی هغه لاره یې، هغه اتلوالي یې زموږ د ژوند ډیوه ده او د ژوند د لارې روښنایي یې بلو. نو زموږ او د تاسې دنده هم همدا ده چې د دوی یاد هیر نه کړو، ځکه چې موږ په تیرو درسونو کې ویلي وو چې د تیرو یاد ساتل یا د شهیدانو یاد ساتل، د هغو اتلانو یاد ساتل چې زموږ په ژوند کې، زموږ په تاریخ کې تیر سوي دي، دا د ژوندي ولس نښه ده. نو راځو خپل لوست راټولوو. دا چې نن موږ او تاسې راغلو او غازي میربچه خان کوهدامني مو وپېژندل چې د میربچه کوټ اوسیدونکی دی او دی ډېر خواخوږی انسان و او ډېر خوږژبی انسان هم و، زده کړې یې هم کړې وې او په همدې ترتیب سره د چا سرسخته دښمن و؟ د انګلیس سرسخته دښمن و. دا چې دی راغلی او له کومو ځایونو څخه یې کوم امیران راټول کړي دي، په څه ترتیب سره، دا هم د ده له ښه او پیاوړي مغز او داسې یو ښه تدبیر لرونکی انسان دی چې وی کولی سول د انګلیس دښمن سره راټول کړي او د انګلیسانو په وړاندې پاڅون وکړي او هغوی پرې نږدي چې یرغل وکړي یا هم بری لاسته راوړي. د دې لپاره چې میربچه خان لا هم ښه وپېژنئ، تاسو د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب PDF لاسته راوړئ، یو ځلې دغه لوست ولولئ او وروسته بیا د همدې لوست هغه د ارزونې پوښتنې چې دي هغه برخه راته حل کړئ. تر بیا چې زه راځم تاسو ته پیاوړی د ازادي نښان یا هم د ازادي هغه کس چې موږ یې کله چې ازادي نوم اخلو د هغه انسان نوم زموږ په ذهن کې راځي، تاسو فکر وکړئ هغه څوک دی، هغه درته معرفي کوم په بله ویډیو کې. تاسو پاک څښتن ته الله سپارم. الله مو